ناشنا عمل وته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس یو سړی راغی وی یا رسول الله اے د الله پیغمبره ان شرائع الاسلام قد كثرت علي د اسلام د احکام او اعمال ډیر زیات دي په ما ډیر شوي دي که خو شک نشته دین سره سي لړتنګ خو نه دی کنه اعمال په دین کې لږ دي که ډیر دي ډیر زیات دي او ځکه تاسو ما بار بار دا وی چې صحابه کرامو د تپوسونو نه پته لګي چې دا څومره پوه خلک او دې تپوس ته ګوره ویا رسول الله اعمال ډیر زیات دي فباب نتمسك به جامع الله اكبر یو جامع یو بنیادی عمل اگر ته وخاینو چې روي نشو ښه مضبوط دا به دې د فرضي عمل تپوس کې که د نفلي استاسو د عقل پته وګورئ نفلي ولې فرضي خو فرض دی اوس داسې څوک راشي وایي چې یاره دا فرضي عمل ډېر زیات شوي دي په دې کې راته یو وښایه دا نور به پرېږدو کیدای شي سوال د څه باره کې دی نفلي عبادت چې ای د الله پیغمبره دا عبادت خو ډېر زیات دي دا نفلي نو یو عمل راته وښایه هغه به راونیسو سم او د دې دا مطلب نه دی چې نور به پرېږدو مطلب دا دی چې دا یو به بنیادي راونیسو نو دا نور به ورسره لږ ډېر کوو او دا کیدی نشي چې یو سړی په دین باندې د ټول عمل وکړي دا نشي کیدی او ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ولن یشاد الدین احد الا غلبه او چا چې په ځان باندې سخته جوړه کړې ده چې زه به د ټول دین باندې عمل کوم او غلوی شروع کړي دین پې زورور شوی دی د دین سره څوک مقابله نشي کولی ولې نشي کولی مقابله ټول نشي راګیرولی بارک الله فیک دی جواب دی دا کیدی نشي چې ته د دین هر عمل ته ځان ورسې خو څه د دې زینه څه د دغه زینه څه د دې زینه او داسې یو کار روان دی دا صحابي تپوس کوي چې یو جامع عمل راته وښایه قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لا يزال لسانك رطبا من ذکر الله ستا ژبه دې همیشه د الله په یاد باندې لمدی ناشنا عمل یې ورته امام احمد دا حدیث راوړی دی عبدالله ابن بسر رضی الله عن المازني دا کشر صحابي دی او د ده پلار هم صحابي دی او اتیا هجري کې دی وفات شوی یا بعض علما وایي شپږ نوي هجري کې وفات شوی دی د ده عمر په هغه وخت کې 100 کاله او صحابه کرامو کې اخرنی صحابي چې په شام کې مړلی هغه عبدالله بن بسر رضی الله عنه دی دی حدیث کې ترغیب دی څه طرف ته ذکر طرف ته او نږدې ورځو کې موږ د ذکر فضایل بیان کړي ډېر شي ذهن کې به مې انشاءالله که نه هېر شوي دي قرآن کې به الله ترغیب ورکړی ځای په ځای یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا ای ایمان والو الله یادوي په ډېرو یادولو سره په ډېرو یادولو سره او سحر ماښام د هغه پاکي بیانوئ بل ځکې الله وایي ولذکر الله اکبر او د الله یادول الله وایي د لوی عبادت دی بل ځکې الله وایي فاذکرونی اذکرکم ما یادوي الله وایي زه به تاسو یادوم او داسې نور ډېر آیتونه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ژبه دې ستا لمدی په څه باندې د الله په ذکر ژبه څنګه لمدېږي د الله په ذکر خو ده خو ولې وایي ژبه لمدی بارک الله فیک دی جواب دی چې دا خوله دې بند دی او الله نه یادې نو دې سره خوله وچېږي که نه خوله وچېږي که نه
او چې څومره یو سړی د الله ذکر کوي او خبرې کوي نو چې خوله یې لمده نه وي ژبه یې لمده وي که نه نو دا مطلب دی چې ژبه لمده ساته د الله په ذکر باندې وچېدو ته یې مه پرېږده څه نه څه ذکر د الله کوه انشاءالله هغه ذکرونه به تاسو هغه اذکار او دعاګانې زمونږ چې کوم نوی درس سټارټ شوی دی رحیق الازهار شرحه په هغې کې به انشاءالله قیمتي دعاګانې او اذکار واورئ